داسې اسانه کار دی دا د ملا صاحب پیسې راټولول پرون مې بلالې د ځان سره کو او لګیا دی وروره وایي دا دی او هغه دی خاوره یې ویسته لاړه وتښتېدو او بل دا چې ایوب استاد پسې ورلو هغسې خبرې وکړي چې هغه تګ پورې پېمانه لیوني کړو دې خلکو والله چې په حساب یې نه پوهېږي چې السلام علیکم نورالله کاکا وعلیکم سلام په خیر دا څه لیونو غوندې ځان سره ګورېږي ځکه ګورېږم چې دا د ملا پیسې اوس مې راغونډېږي دا ځکه چې پرون سره بلالې ګرځېدو همدا یو سینه ډبوله چې زه در سره ځم اوس دا دی او هغه دی زه درله تیلمه لاړو هغې م خاوروي اوس بیا خدای راوستې ده زه به ځان له ورپسې ګرځم ځان له ولې ګرځې دا خو د ثواب کار دی زه در سره کېږم هغه چې ځو زه در سره چا پسې ځي داسې نه چې ګوره ته م د هغې غوندې شي بیا به وایې چې نه زه در سره نه ځم زه در سره یم خو چې چا پسې ځي دا اوس ځو که نه دا په همدغه سطر ځه چې ځو ځه دا ګلاغا کاکا کوم دی دا ګلاغا کاکا پیسې درکړي نه کومه دی چې راکړي دې ته پاتې دي دلته به دا ور ووهمه بیا مو ته ووایم ګلاغا کاکا السلام علیکم وعلیکم سلام ګلاغا جان کاکا څنګه یې جوړې ښې قلاري ده الله د خیر کې څنګه د کتابچه بیا لاس کې نیولی دی خبر نه یې نه زه خو خبر نه یم ته مې خبر که که نه مواد راغلي مواد راغلي دي چېرته ورکوي هغه ځای کې ورکوي هغه کمانډرۍ سره کارټونه غواړي یا بې کاټه ورکوي بې کاټو ته یې م ورکوي او کارټونو والا ته یې م ورکوي زما نوم ولیکئ دا په سوات راځي وروره په سوات ولیکئ ښه صحیح ده په سوات صادق خان که نه ښه داسې کار زما نوم ګلاغا صادق خان دی ښه پوره نوم لیکئ تخلص مې هم لیکلی دی خو بله خبره دا ده ګلاغا جان ماما چې دا د جومات د استاد پیسې هم درته پاتې دي هغه 200 روپۍ نه یاد میاشتنۍ د څه شی پیسې زوروره تو بیا موږ پسې منډې واخې کې ډب ډب پیسې راکړه د ملا بله ورځ مې در نه کړو بله ورځ خو دې راکړه خو هغه د تېرې میاشتې وي که نو د دې خو دې نه دي راکړي که نه عجیبه کار کوي سړی منډه کې موږ پسې دغه مې جومات دی دا مې کور دی منډه کې پیسې راکړه زه خپل کار کوی کاکا ګوره بیا مواد نشته دی دا خو پیسې د جومات چې ورکوي نو مواد بالي وروره زما دې ملا پسې مونځ نه کېږي بله ورځ زما بچی کوڅه کې تېرېدو چا باو کړی دی آیا پاکه نو اوس د ملا په دې کې څه ګناه ده واوروره داسې کار دی ګوره څنګه زر دې ویلې چې زما په موادو کې نوم ولیکه او 200 روپو ته ملا ماته ده مړه څه به وکړو خدای دې بس انصاف درکړي تاسو خلک کېنه غلی زما خبره مو واورئ دې ملا پسې زه که مونځ کوم نه کې دا الله اکبر وکړئ الله اکبر کوي ولې لنډ نه وایي الله اکبر نو اوس ته څه وایې چې دا 200 روپۍ ورکړه به د الله اکبر به زما په خوښه کوي 200 روپۍ ورکوم زما به مني داسې خو نه ده که نه که زه پیسې ورکوم زما نه مني دا ځان له صوبه ده زه چې پیسې راکې که نه راکې دا ځل یې در کوم چې دا سپین ږیره د ځان سره راوستی ورکوم خو بله میاشت کې ما پسې وروره مه راځه که ملا زما مني پیسې ورکوم که نه مني نه ورکوم ستا په خوښه به الله اکبر هم کوي خو اوس پیسې ورکړه زه کور ته ننوځم که تا مجبوره یې اوس څه ته اوس زما نه اورې خپله کوي کور ته ننوځم که پیسې واخلم درکړم خو بعدګر ګوره که ملا زما نه مني زه 200 روپۍ نه ورکوم راځه لاړ شه موږ هغه طرف ته ودرېږو به پیسې راوړه ځه اوس بله بانې ورکه شوه وایي ملا چې دی الله اکبر وګد کوي بس څه به وویو نه سبا ورور هر سړی مفتي دی بس دې اوس ځان رانه مفتي جوړ کړی دی بس ته ودرېږه چې راشي دا پیسې واله دا 200 روپۍ واله خو بعدګر ګوره که ملا زما خبر ونه منو زه دې ملا پسې مونځ نه کوم پوهېږې یا نه ګلاغا کاکا ستا په خوښه به هر څه کوي بس نور څه وې هو که نه وروره 200 روپۍ ورکوم داسې خو نه ده او صحیح ده ښځه خدای په امان لاړو 200 روپۍ ورکې په کار دا دی چې ستا په هره ښار باندې راشي تېر شه صحیح شو صحیح ده وروره خو دوباره ګوره زما یو خبره واورئ کو بیا زما خبر ونه منل او مولا ما مني ځه الله دې مشه خدای په امان ځه چې سکه را پاسه مړه یار دا څه دې شروع کړي دي یاره وای من الله تا ته څه پته ده یار دې نه څه غواړې دې په ټول کې ناست کوم دا شوتلې راځه چې چېرته ګپ ولګوم ته دې جانمه نه څه غواړې جانمه ده ګوره خو ته کار نه کې خاص شي او هغه شوتل دې وي هغې نه یې وباسې کاکا چې ته پرې خفه کېږي بیا ورسره ګپ نه لګوم نو زه پرې خود خفه کېږم چې د کار روزګاره دې ویستو ما خو چې وایم د خدای نه وینېږم او وجم بیا به دې پلار را روان دي هېڅ دی جیوه او تا سره به م زه ګورم ښه
ما دا خبره ولې نه منې چې هلک نه دې څه منې کوم او ته ورسره ګرځي دا څنګه کله هغه راله اواز وکړو خپل پټي کې کار کوم لګیم نو کنه خو تا کې خارښت یې ځکه ته راځي ما پسې ولې څوک نه نو راځي ما څه کړو خپل کار کو چې هغه اواز وکړ نه ورپاسېدم چې ما ودی ما به خو چې ځوان ځلمې زوی وادو سوزه کې دا ته وځه ولې نی وباسي هسې دې په پیسې باندې نو پټو کې کار کو واګانې ته وساتي ما نه وسابه چې ما مس ما ته را پکاره ځم چې زمونږ د کور کې چې یو ورځه سما جنازې لا بيزم دي وغته په تنه دي دوه مسلمانۍ او کار نه کوي ټول سود دي راته خراب کړو شروع مانی خیالات دي را روانه ما جوجاني روانه ته په جام کې واچا سوسو راته دي خراب کو سبا دي خراب وي ما نه بس سوق د سندره مشي دي یو خو دې خلکو پورا ناروا راغسته چې بخلک دی والله چا ناروا راغسته دا خاصي اول هم دا تا ناروا راغسته د نن دا د دویمه ورځ د بیا در پسې رالو پرون دی هغه سیاسي د سپي په کاسه کې دې موږ لا راکړه وای الله خانه لکه چې کور کې بیا ورکړه شوي دي او بل د نه لاړو هغه که چې سره دیارۍ کې وران شوی دا کم وخت را روان کړی اوس تا هم د خندا شروع ده نو خندا خود شي که نه چپ دی چې که څنګه چل دی هنڅه ته هم د ملا پیسې خو پورا نه دي که نه پورا نه دي ډېرو خلکو ته پاتې دي تا که پرون نه پیسې ورکړي نه نو چې دې دې ورکړي نو د کوم ځای نه پوره شو نو ما ورته بل ورځ ویل چې هغه دیده کې مې 15,000 ورکړي وې زما څه پخه راغلي او نه زه تا ته دا وایم خو څوک یې خو د نه څوک نه خلاصېږي اوس ښه چې پټو ته هم راپسې راغلی نو څه وکړو دلته به چې شی ډبېزه نو خو بس خو په کورونو لور شو دروازې ډبو ولته نه نو خود به پټو کې ورپسې ګرځو خلکو پسې که نه پیسې راغونډې کور ته در لوتا راکړي دي نه پیسې راغونډې پیسې راغونډو نو د پیسو د راغونډولو ته د بله دې چې ښایسته طریقه وښیم چې باچا به شي کومه طریقه تاسو خو کتابچه شته که او او دې ته د ښې هغه ته پچۍ ورکړه پوه شو څه شي پچه هغه پچۍ څه ده هغه خلک به کې پیسې اچوي جومات کې چې ګرځي هغه د جمعې لمانځه کې دا چاندي وه دا چاندي هغه به راوالي او به دوکاندارانو ته ورځوي د جومات چانده ده پوه شي دومره پیسې به وګټي خدای ورځ چې اوړه وړي هر څه به د کور کې پرېمانې نه نو نو موږ جمعه تر د استاد پیسې د نه غواړو خیرات خو نه غواړو که دا وایي چې دا د جومات چاندي دپاره به په بازارونو کې ګرځي او پچۍ به ملاس کې خیر راوړی خدای مو بخه نو جومات ته خو تاسو نه وړئ خاص شي که نه نو بلالې د سره چوسو خو په تیارۍ کې د سره روان شو که نه تا دیو ته 500 هغې زر غوښتل دا ګران کار دی ستا غوندې خلکو سره چې مخامخ شي هغه خبرې وکړي چې د سر سپکې به دې وتښتي بس اریان به شي ورته نو تاسو هم عجیبه خبره کوي ما دا 5 ټیمه مونځ نه ورکوي او تاسو ورته ګرځئ چندر غونډوئ ولې 15 ټیمه ورکوي که هر شی ورکوي خو دا خو سره نه ورکوي 5 ټیمه ورکوي نو چې اوس 15 ټیمه پیسې راکې که نه راکې نه ولې بس نوم به دې بس کله مواد رالو د هغې نه به دې نوم کړو دا خو تاسو کې زور عادت دی که نه موادو کې خو شی ښه دغه کوئ چې بس ځان ته ووهئ او که نه چې د جومات پیسې څوک نه ورکوي هغې نوم به په موادو کې نه وي نه دي ځه نه اوس دا راته وویه چې اوس د جومات پیسې راکې که نه نه در کوم تاسو ته خو د پیسو راغونډولو ما ډېره ښایسته طریقه وښوده نه ته مو سره یې وایي چې مقدمه کې بدنګېدلو لکه ټال په شان د زر جدي به خوځېده ملګره به واچو ایماندارو قسم د وسه کېږي دا آواز مو سره کوه والله چې زورور سړی عجیبه سړی زه مړه دا نه ورکوي جومات کې به خلکو ته ووایي ایوب استاد یې نه مني خو دا درته وایم چې ګوره نوم دې په موادو کې هم ګوره نشته کټې که کټ صحیح شو بس دا چې زو دي زورور خو تاسو هستئ چې سړی په پټو کې هم نه پوهېږي په دروازو کې نه پوهېږي کور کې نه ورکوي پټو نه ورکوي ځان مانه جب کې اچوئ تاسو ته پیژنم مانه جومات ته نیمه هم نه وړئ ټول یې جب کې اچوئ وایي کښې مانه